ګرانو محترمو د ارشاد و دعوت د دې مبارک عنوان او مبارک ادارې رئیس صاحبانو علماء کرامو او شيوخ عظامو، امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو منصوصي عنوان ده، دا یو مقدس او معظم عنوان ده او مقدسه او مبارکه دنده ده. هکذا د ارشاد و دعوت عنوان دا په اسلام کې ډیر اهمیتونه لري. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د ټول امت من حيث الامت دنده او وظیفه ده، او دا وظیفه په اجتهاد سره دوی ته نه ده ټاکل سوي، نه په وحی خفي سره تنها ورته ټاکل سوي، دا په وحی جلی او په نصوص قاطعه مسلمانانو ته په حیث یو امت دا دنده سپارل سوي. الله تعالی وایي: کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. یا ستاسی ای مسلمانانو بهترین دی امتو اخرجت للناس، تاسی رایستل سوی یاست دی خلقو لپاره، دی خلقو دی منفعت او دی اصلاح لپاره. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تاسی ګورئ ایمان او عقیده دا خو اولیت لري، اول مکلفیت دی انسان په دنیا کې ایمان او عقیده ده، خو په دغه آیت کریمه کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا له ایمان نه مخته ذکر سوی. تاسو ته خپله معلومیږي تقدیم خپله نکتې لري، اگر که دلته اخرجت للناس په مناسبت مخته ذکر سوی، او ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، دیغو په مناسبت ایمان باید درسته ذکر سی. په خپل ذات کې تقدیم خپله هم یو مهمه نکته ده. دلته ټول امت ته دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا دنده ورسپارل سوي، او الله تعالی جل جلاله په قرآن عظیم شان کې په دې امت کې یوه خاصه ډله چې هم خاصه دغه وظیفه به وي هم یې په موږ باندې فرض کړي: ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. دا په دې کې الله تعالی مسلمانان مکلف کړي چې یو خاص جماعت به د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر دپاره ټاکي او موظف کوي به. او جهاد چې د مسلمانانو په ژوند کې یو ډیر اهم او مقدسه وظیفه او دنده ده، په هغو حالت کې هم الله تعالی جل جلاله فرمایلی دي: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. د جهاد په حالت کې هم الله تعالی مسلمانان مکلف کړي چې د تفقه او د تعلم د دین دپاره چې بیا نتیجه به انذار امر بالمعروف او نهي عن المنکر وي. یوه ډله به دې ته خاصوي، ټول به په جهاد کې نه مصروفه کېږي، ټول به جهاد ته نه وځي. او الله تعالی جل جلاله د اقتدار په حالت کې په ټولو حالتو کې هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر د مسلمانانو دنده ګرځولي، او دوی ورته متوجه کړي. د صحابه کرامو د مهاجرینو د انصارو په شان کې الله تعالی جل جلاله وایي: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. الذين دا مظلوم مهاجرین، دا مظلوم صحابه، هغه چې الله تعالی د دې د مظلومیت په خاطر او د ظلم د دفع په خاطر دوی ته حکم د جهاد را لېږلی، دا هغه کسان دي ان مکناهم فی الارض که موږ دوی ته قدرت په مځکه کې ورکو او نظام ور وسپارو، د مځکې خلافت ور وسپارو. اقاموا الصلاة، دوی به لمونځ ادا کوي په صحیح طریقه باندې. وآتوا الزکاة، او دوی به زکاتونه ورکوي. وامروا بالمعروف، او دوی به امر بالمعروف کوي. ونهوا عن المنکر، او دوی به
لبدی و چې خلک منع کوي او په دې باره کې به دوی توکل خپل عادت ګرځوي. ولله عاقبة الامور. موږ تاسې ته وس داسې نه ده چې موږ باندني او د خارجي ملکونو په سطحه مشکلات لرو. لکه اخندزاده صاحب ابوالفیضان چې اشاره ورته وکړه، موږ په داخل کې هم مشکلات لرو. نو الله تعالی وایي ولله عاقبة الامور، امر بالمعروف به دوی کوي. دا کسان چې واکداران دي، ځکه دي خلفا دي او نظام الله تعالی ورسپارلی ده. نهي عن المنکر به کوي. بیا که چا ورته ویل چې په دې امر بالمعروف کې به تا ته تاوان درسیږي، په نهي عن المنکر کې به متضرر سي، څوک به دې په رسمیت ونه پیژني، خلک به درچې متنفر سي. الله تعالی ولله عاقبة الامور، عاقبت د امور بیا الله تعالی سره ده. د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر دنده به خامخه په حالت د اقتدار کې مسلمانانو مجاهدین په مخ بیایي، نور به الله تعالی جل جلاله د دې عاقبت بیا سموي. او په احادیثو کې هر فرد مسلمانانو ته هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر وسپارل سوی ده. من رأى منکم منکرا، ګوري من هغه کلمه ده چې هغه عام ده، هغه دغه اطلاق په عالم هم راځي، په عامي هم راځي، په حاکم هم راځي، په رعیت هم راځي، په نارینه هم راځي، په زنانه هم راځي. من رأى منکم منکرا، هر څوک چې له تاسو څخه منکر او ناروا وویني، ګوري فلیغیره، دا شرط جزا دی. د دې معنا دا نه ده چې رؤیت د منکر به وي او بیا به ته حکمتونه ورته سنجوې. فلیغیره بیده، دا د مسلمان د هر مسلمان وظیفه ده چې متصل هغو ته تغییر وکړي. له یده څخه مراد قدرت ته، په خپل قدرت باندې. فإن لم يستطع، که بیا قدرت نه لرل، فبلسانه، بیا دې په ژبه باندې تغییر ورته ورکړي. فإن لم يستطع، که چېرته په ژبه هم قدرت نه لرل، فبقلبه، بیا دې په زړه باندې بد جن ویسوي. وذلك اضعف الایمان، دا درجه د رخصت، دا هغه وړه مرتبه د ایمان ده. یعنې دا مطلب په دغه حالت کې هم عظیمت دا ده چې سړی په قدرت تغییر ورکړي یا په ژبه تغییر ورکړي. نو د هر مسلمان دنده هم ده. او پیغمبر علیه السلام وایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. دا حدیث کې تفصیل ده. مسئول د کور مشر، د کور مشره، دا ټول پکې راغلي. خبردار، الا ګوري حرف د تنبیه ده، سړی له غفلته راویښوي، کلام ته یې متوجه کوي. خبردار سئ، د پیغمبر علیه السلام دغه هدایت ته او دغه ارشاد ته ښه متوجه سئ، ښه په دقت سره یې واورئ. هر یو د تاسې راع شپون ده، پوونکی دی، یوې ډلې انسانانو ده. وکلکم مسئول عن رعیته، هر یو د تاسې مسئول ده له خپل رعیت څخه. نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه مهمه مقدسه مبارکه دنده ده چې مسلمانان په حیث یو امت، مسلمانانو کې یو جماعت، مسلمانانو کې په حالت اقتدار کې، په حالت رعیت والی کې مسلمانان په دې باندې مکلف دي چې دا وظیفه په مخ باندې بوزي. نو د موږ د نظام مسؤولین، که وزیر صاحبان دي، که رئیس صاحبان دي، که والیان دي، که ولسوالان دي، دا هر یو په دې دنده مکلف ده چې دی وزیر ده. څنګه چې د خپل وزارت هغه هدف څخه، هغه مقصوده څخه دی مامورین پوښتي، په دې باندې هم مکلف ده چې دغو صورت ته متوجه سي، دغو سیرت ته متوجه سي، په هغو کې که منکرات وي له هغو څخه یې راوګرځوي، که ترک د معروفات وي په هغو باندې مامور کړي. خو بیا هم نظام د اسلامي امارت نظام د دې وظیفې د اهمیت په خاطر باندې دې ته یو ځان ته اداره جوړه کړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر، ګوري هغه وزارت ته، دا هغه اداره ده چې د اسلامي نظام هویت او تشخص ده. دا اسلامي نظام د دنیا له ټولو نظامونو څخه راجلا کوي او برجسته کوي. په نورو غیر اسلامي نظامونو کې دغه اداره
امر بالمعروف او نهي عن المنکر وجود نه لري په اوسنۍ نړۍ کې، چونکې اسلامي نظامونه د کافرانو تر شوري، د هغو تر تسلط، د هغو تر اثر لاندې دي. هغوی هم دا خوب هم لا نشي لیدلی چې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر اداره، وزارت او ریاست ایجاد کې په خپل تشکیلاتو کې. نو دا یو تجدید هم د په نظام کې، که دا لکه څنګه چې د اسلامي امارت او د اسلامي نظام هویت او تشخص ده، دا نور ادارې مشترکې دي، هغه په غیر اسلامي نظامو کې هم شته، په نورو اسلامي ملکو کې هم شته، په افغانستان کې هم شته. اما دغه یوازنۍ اداره ده چې د موږ نظام ته هویت او تشخص او استقلال او ښایست وربخلی ده. او دا په اوسنۍ دنیا کې یو تجدید ده په اسلامي نظام کې چې اسلامي امارت دې ته ملا تړلي او دغه اداره بنیاد ته راوستي او وجود ته یې راوستې ده. نو دغه وزارت یې ځکه جوړ کړی ده چې دغه یو قوي مرجع ولري، یو قدرت ولري. فمن رأى منکم منکرا فلیغیره. نو یو قدرت و صلاحیت له یو چا سره پیدا شي، که په وزارتو کې، که په وزیر صاحبانو کې، که په رئیس صاحبانو کې، که په عام پرسونل کې، چې ترک معروفات وي یا وجود منکرات وي او دې ته تغییر ورکړي. وګورئ دا ساختار د تشکیلاتو دا یو اجتهادي شی ده. ګورئ په دې کې کله کله خطایان راځي، یو اداره ایجاد سی بیا ضرورت نه وي، بیا بیرته نظام ته په تجربه ثابته سي چې دا اداره ته ضرورت نشته، بیرته هغه مصارف چې په هغو راځي، هغه بستونه چې هلته مصروف شوي ورته واضحه سي چې دې ته ضرورت نشته، بیرته یې لغوه کړي، په بعضې اوقاتو کې سره مدغم کړي. نو اسلامي امارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر ته د ډېرې توجه په خاطر باندې دوه ادارې ورته ایجاد کړي. یو په دې په نامه د وزارت امر بالمعروف نهي عن المنکر او سمع شکایاتو، او بله اداره په نامه د ارشاد او دعوت باندې. دا دواړه ادارې ګورې ډېر باریک فرق سره لري. تفکیک د وظایفو دا د معماګانو څخه د په نظامونو کې د دنیا په سطحه دا داسې نه ده. الحمدلله د امارت پرسونل دا مجاهدین دي، دا علما دي، دا بابصیرت خلق دي، دا پوهان خلق دي. خو دا په اجتهادي مسایلو کې خطا یو فطري مسله ده. په ډېرو چې د سوونو کلو سابقه لري په هغو نظامو کې هم په ساختار تشکیلاتي کې اشتباهات دي، داسې ادارې چې ډېر په کلو وچلېږي، بیا په پوز ضرورت نشته لغوه کړي، یا د ضرورت له تېرېدا د وخت له تېرېدا سره ضرورت ختم شي. نو امارت له ډېر توجه دوه ادارې دلته ایجاد کړي او تاسیس یې کړي. د امارت له راتګ له فتح سره یو په نامه د ارشاد او دعوت، بل په نامه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر. ارشاد او دعوت څه وظیفه لري؟ ارشاد او دعوت دا وظیفه لري چې تعلیم، ذهن سازي، دا د ارشاد او دعوت کار ده. چې د امارت اسلامي د اداراتو د وزارتونو پرسونل دوی ګوري په عام طور خو معروفات بیخي ډېر دي، په عام طور خو منکرات بیخي ډېر دي. دا ټول خو موږ خلکو ته په وزارتو کې نشو ور زده کولی، خو هغه معروفات او هغه منکرات چې کله د موږ مامور په 8 بجو په 8:30 بجو خپل دفتر ته راځي، خپل وزارت ته راځي، په 3:30 یا 4 بجو رخصتېږي. په دې 8 غنټو کې چې دی ضرورت ورسره لري، دی ورسره مواجهه کېږي، یا ده ته هغه منکرات پرېښودل ضرور دي، یا هغه معروفات په ځای کول ورته اقامه دي. په دغو چوکاټ کې دوی د امارت اسلامي پرسونل ته تعلیم ورکړي او زده کړه ورکړي، د اصلاحي بیان له لارې څخه، د فکري بیان له لارې څخه، د نصاب له لارې څخه، او بیا اقامه د معروفاتو او مخنیوی د منکراتو په دغو دریو مرتبو کې دا د امر بالمعروف کار ده. چې اول تغییر په لاس ده، بیا تغییر په ژبه ده، او بیا په زړه باندې بد ګڼل د دې وشي. دا بیا د چا کار ده؟ د وزارت کار ده. نو الحمدلله ارشاد او دعوت خو خپل وظیفه په مخ باندې بوتله. امر بالمعروف وزارت باید د دغو دفع د منکراتو، د اقامې د معروفاتو ځان ته اداره لرلی. خو چونکې ګوري د امارت اقتصاد او تشکیلات دا نه ایجابوي چې هلته په وزارت کې هم د ارشاد او دعوت ریاست او هم د امر بالمعروف ریاست. نو په لحاظه امر بالمعروف دغه وظیفه
ریاست ارزیابي څه ده له هغو لارې به په مخ باندې بیوله وقتا په وقتا به وزارتونو څارل کېدو د ارشاد و دعوت د رئیس صاحبانو فعالیتونه کارنامې به هم لیدل کېدې له دغو لارې به دا دنده په مخ باندې بیوله. مولا وزیر مولا والی مولا رهبر دی مولا وزیر مولا والی مولا رهبر دی مولا منصور مولا جلال مولا عمر دی مولا منصور مولا جلال مولا عمر دی مولا منصور مولا